سلام علیکم ملګرو. دا میسج زما رومان ته دی او زیشان ډم ته دی. زیشانه ډمه په تا باندې ما خپل مشران خبر کړلو. انشاءالله تا ته ما هفته ټیم درکړو. زما مشرانو وویل چې هفته ټیم ورکړه، که د سړي زوی نه شو مونږ پوه شو، زمونږ کار پوه شه، قانوني کاروایي ورسره کوو، کنځلې ورته ته مه کوه. نو ډمه تا ته هفته ټیم شوللو او رومانه تا ته خو بالکل د سره ټیم شته دی نه، کنجرې ښځې زویه. صحیح ده، تا باندې خو درځمه. ما ته خو مشرانو طرفه فول اجازت دی چې دا منافقتوب شروع کړی دی، دا ختم کا. انشاءالله په تا باندې زه فرانس ته جیل تم تیار یم. دومره افغانانو ورونو کې به زما غیرت وي چې زما بچي زما خویندې میندې به بل ته پرې نه دي. انشاءالله هغې به تورسري نه کړي چې څنګه زه د هغو په خویندو میندو باندې غیرت کوم، داسې به زما په خویندو میندو باندې غیرت کوي. خو تا ته رومانه وارننګ دی چې که د نن نه پیس نه ستا په پیج باندې په نوم افغاني ته د خور او د مور کنځله وشوه، نور راځه، نور مې سره څه کار نشته دی. خور و مور کنځلو ته لاړله او په نوم افغاني ته د خور و مور کنځله وکړو. نو ما د په هغه رب قسم چې ما د بېګا د مشرانو نه اجازت راغلی دی چې فرانس ته پسې ورشه او داسې کار ورسره وکړه، داسې چې تاریخي کار ورته وکړه چې په پاکستان کې چا د چا سره کړی دی. صحیح ده رومانه؟ او ډمه تا ته ویم، ډمه ستا ذمهواري خو زما مشرانو واخیستل ده. صحیح ده، دا میسج نه سیوا کومه ملګرو، دا د ډم زیشان ته واستوې او دا د کنجرې ښځې زوی نه دی رومان، ده ته واستوې او کاریسا وطندوز زازې او د ترکي کې چې دی دغه افغانانو ورونو زه تاسو ته ویم چې دو پسې تاسو راپاسې او میسج وکړئ خپل مشران په باندې خبر کړئ. ما چې څنګه بېګا ویډیو بنده کړه، ما خپلو مشرانو سره کونټیک وکړو دغه ډم په باره کې. ما ورته مې د ډم یو ورور دی آرمي کې کار کوي او د دې د معلومات وشي. نو انشاءالله د ډم دغه ورور به معلومات وشي، زه د ورور دغه زور هم ګورم چې دی څومره تکړه دی، د څومره پاور دی په دې آرمي کې. صحیح ده، د آرمي کې زمونږ مشران شته دی. ښه ستا ډمه ستا ورور خو به چېرته یو معمولي سولجر وي او زما پکې غټ غټ میجران دي. ښه زما خپل د کور مشران. صحیح شو وروره؟ ایس ایس جي کې چراټ سریخانه ورکړه ډسټرکټ نوشهره او ایس ایس جي ورکړه چراټ. زه د چراټ یم. صحیح ده ډمه چې مکمل درته د ډیټیل درکړم. جهانګیر باچا مې نوم دی، ډیټ اوبر که غواړئ چې ډیټ اوبر هم درته درکړم. زه د پښتو عزت کوم. که تاسو وایئ چې د افغانۍ دی، زه افغانۍ نه یم، زه الحمدلله اول مسلمان یم، بیا پښتون یم، بیا پاکستانی یم. خو زه د پښتو هم قدر کوم، زه د هر ویلیجې قدر کوم. ته پښتون د سره یې نه، ته ډم یې. زه پښتون هغې ته وایم چې هر لهجه کې ما سره په پښتو کې وغږېږي. ته ډم یې، ستاسې حیثیت نشته دی. راشه ته ما سره په کندارۍ لهجه کې غږېږي، افغاني لهجه کې غږېږي، د وزیرستان په لهجه کې، په کومه لهجه کې چې ته غواړې، په خټکه لهجه کې راځه غږېږي چې درته وغږېږم ډمه. او ته لاړ شه، ته د مور علاج وکړه. مور دې هلته بې علاجه پرته ده. ته دومره غټې غټې پر فیسبوک باندې ولې کنجرې ښځې زوی هلته د روټۍ اوقات په پاکستان کې نشته دی. مور دې هلته د علاج د خوارۍ په کټ کې پرته ده. داسې خولې یې نیولې لکه د خرې هغه کوس. مور دې داسې خوله ده، ښه پالج والي ده چې دومره یم درته ووایم. نو په نوم افغان ته لکه کنجره کنځلې وکړي زیشانه دا تا ته وایم. په تا مې مشران خبر کړو. انشاءالله ستاسو خو به د پاکستان د طرفه کاروایي کوم. او دا بل د کنجرې زوی دا خو راسه په فرانس کې، دا خو ته فول اجازت ما د بېګا مشرانو راکړو. نو رومانه تا چې تا سره چې کم د آرمي وله په کونټیکټ کې هغه ته ووایه ته جهانګیر ما ته تریټ راکړو او فرانس ته راپسې راځي او په خور او په مور راته غڼ منډي. اوس راته څه طریقه وکړي او ستاسو ما بچ کړي. نو زه به د آرمي زور وګورم چې تا بچ کړي زما نه. صحیح ده رومانه؟ دا زما تا ته خاص میسج دی. نور زما آرمي زما سلام کوم، او ته ایسائی ته سلام کوم، د خپلو پولیسو ته سلام کوم، د خپل پورا ګران پاکستان ته سلام کوم، د خپلو مشرانو کشرانو ته. زما مشران شته دی، زه دومره بیټیکا ونه یم چې زه د مشر او د کشر بېعزتي وکړم. خو رومانه ته هم د کنجرې ښځې زوی، ستا مور ټوله ورځ هلته پاکستان کې کوس ورکوي. د ایرمنډۍ مشره ده هغه د افغانانو ورونه چې وایي افغانانو ورونو زه منم ایرمنډۍ شته دی پاکستان کې، خو پاکستان کې پښتانه نه دي. په پښتنو کې د رومان او د زیشان پکې خور ده او د رومان مور د ایرمنډۍ لیډره ده، لکه هغه ټیم لیډره نه وي، پرزیډنټ ته چې ورته وایي. د رومان مور چې ده په ایرمنډۍ کې لګیا وي، ښځې چلوي او د زیشان خور ورسره ده. نو زه ستاسو نه خواهش کوم زما افغانانو ورونو چې تاسو به نور په نوم پاکستاني ته کنځا نه کوئ. چې د پاکستاني د طرفه تاسو ته کنځا وشوه، دا ورور دی، په دې ورور دې ازمایش وکړئ که نه چې زه د دې پاکستاني سره څه کوم چې تاسو ته په کنځلو باندې راشئ. صحیح ده؟ په مخه موخه سلام علیکم، په الله مو سپارم. که څه غلطي رانه شوي بخښنه درنه غواړم. دا ویډیو ډم ته شیر کړئ، رومان ته شیر کړئ. رومان اوس راغلی و، یو کم 80 کومنټس مې ورته وکړي، مې ته ما ته کال وکړه کال وکړه، هغه ما ته کال نه کولو. نو به دا میسج ورته ورسوې او زما انشاءالله زه به په دوره ته کاروایي کوم. خو تاسو په خپلو افغانانو باندې غیرت کوئ. ښه په مخه موخه سلام علیکم.